ته په کې لاس وکړې او زمونږ په معاملو کې ستا څه کار دی؟ یوسف خان زما رور دی او ما د هغې د کور نمک خوړلی دی. نو بیا هغې پسې ګرځه، زما نه څه غواړې؟ تا نو د هغه بېګناه مظلومانو بدل اخلم، د چا معصومه خور چې ستا په وجه رنځوره شوې ده، د چا رور چې تا بېګناه مړ کو او د هغه بېګناه اوښی هم ستا د ظلم ښکار شو. نن د هغه ښځې او د هغه مور د هغوی غم برداشت نه کو او ورپسې مړې شوې. دغه یوه معصومه چې ستا په دوزخ کې ګرفتاره ده، که علاج یې نشي کولی نو طلاق ورکړه، طلاق ورکړه. یو څه پاتې او داسې ښکاري چې ستا مرګ راغلی دی. زه یو پښتون یم، پښتون، او پښتانه ښځې نه پرېږدي چپ چې په دې ناپاکه خوله د پښتو نوم وانخلې. د پښتو په کتاب کې ستا غوندې بې ضمیره خلک ژوندي پاتې کېدل د پښتو بېعزتي ده. هلته هغه دیدار وجلي و او مړي ما د هغو د کور خواته ګزار کړو. ها نو د دې نه مخکې مو څه اراده ده؟ د دې نه پس بابو وجلي او دویم سنبانو او دریم ولې ولې شو وایه که نه ستا رښتیا ویلو په دا کرښه راښکودې او هغه چا رښتیا ویلي دي چې د قمقل دوست نه هوښیار دښمن ډېر ښه وي. ته به ما وجنې او زه به تا ته ګورم. बाबू ना 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 बाबू ना زهرانه شي زهرانه شي نه ستابم دیوی شي زهرانه شي دلته. چپ شو سنبانو، چپ شو. ستا د بېوسۍ ورځې نورې ختمې شوې. نه بابو نه د خدای خاطر وکړه زما د زهرانه شي هسې نه چې د دیدار دښمني
ستا په غاړه نشي. دا خو د دیدار وړه دشمني ده چې د ټولې دنیا دشمني را په غاړه شي نو قسم په خدای که دې په شا شم. ما دیدار مړ کو. دا زما خاون وجلو. صرف او صرف د دې نه خاطره چې تا ما سره مینه کوله. دا د خپلې مینې د خاطره زما د سر سوري لرې کو. بس نور سونه وې. ته چې په ما څومره غله کېدې نن راباندې تو ما هومره بد لګې. ولې چې دا د خود غرضۍ سیلاب کې ځان لاو دې که ځان چې د مینې اظهار دې راته نشو کولی نو کم از کم داسې کار خو به دې نه کو په کم چې به تو ټول عمر له شرمنده. هی مسلمانو، دا ته څه اوتې بوتې وې؟ زه اوتې بوتې نه ویم. د واده په شپه کابینې ما ته ستا باره کې ویلي وو چې ته ما سره مینه کې. په دې خبره ډېره زیاته خفه شوم زه، خو ما هېڅ هم نشو کولی ځکه چې زه د دیدار په نکاح کې وم. رخصه دلته نه. واوره، ما دیدار ستا د مینې لپاره نه دی وژلی، هغه یوسف او شیر وژلي دي. دا مور او ستا اورېندار ورپسې د غمه مړې شولې مسلمانو. نه بابو نه، داسې نشي کېدی. یا الله، دا څه شو؟ یا الله، زما دا ژوند نه دی پکار. مرګ راکړه ماله، مرګ راکړه. نمرې کمرې نستا دا غمخوار بمرې تلا ژوندې زلا ژوندېم چې ځان مې درته نه وی وژلی نو ته به چا وژلې؟ بابو یا الله، زما خو همدغه یو غمخوار و، هغه د پلار واخیستو. پازه بابو، پازه بابو، پازه کنه. یا الله، زه څه وکړمه؟ دا ګوره پازه بابو، سترګې وغړوه. پازه بابو.
ما اورېدلي دي چې قبر خپل امانت جرم نه خورې کوي خو یو نن زه خپل امانت تاسو ته سپارم زما په امانت کې جرم خیانت ونه کې کنې د محشر په ورځ به دنه حساب غواړم حساب به دنه غواړم بارانا ستا صرف ما سره ضد وو تا صرف او صرف زما بابو ځای کول غوښتل ډېر ظلم دې وکړ تبه په ما سورانه یو ځل مې د کلي نه ورک کړی وې او دا ځل به د دنیا نه ورک کوم د دنیا نه په هغه وخت کې خو ما د جرګې د لاسه سر ټیټ کړی و اوس په هغه جرګه ستا جنازه کوي جنازه و خانګوټیا اوس ستا مثال دی او پارمي جرګ دی او زه یو تیره چاړه خپل یار په غي کې بمړه وې کانا هغه دی یوازې پرې غوستو زه دغه په غي کې نه هغه خو زما لپاره مړ شو او که زه مرمه که نه
د مرګ نه پس بمرما د مرګ نه پس بمرما ما ستا ټول خاندان ختم او ته دا ته پکې لاسي شي يوسف والشير وجلدي استعمار اندار بس الخمم مريش شوي سنمانو الخمم مريش شوي مدام خیانت کوي وای کبرا تام زما په امانت کې خیانت وکړو تام سره خیانت وکړو په پایچا مې بار پاتې نشو پایچا مې بار پاتې نشو پایچا مې بار پاتې نشو پایچا مې بار پاتې نشو